ګورئ تاسو به غواړئ چې تاسو په خپل موبایل نه آنلاین ارنینګ وکړئ. نو په اسانه طریقې سره د تاسو کتلی شئ چې کله تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو ستاسو موبایل کې به تاسو ته 100 روپۍ درکړي، ستاسو په موبایل کې به تاسو ته 30 روپۍ درکړي او چې بیا په دې کې ویډیوګانې گیم لکه گیم وکړئ، ویډیوګانې ریل طریقه ده. ګورئ که چېرې دا ما تاسو ته صحیح نه وي ښودلی نو چې زما پیج تاسو فالو کړی وي نو دا انفالو کړئ، یا چېرته نور زیو کې تاسو زما اکاونټ فالو کړی وي نو انفالو کړئ. پلیز زه ته ریکویسټ کوم چې انفالو کړئ که چېرې زه تاسو ته اوس دروغ وایم. نو ګورئ دغه ریل طریقې سره دا 34 روپۍ دي، که نه وي ما سره لږ غونتې کې انتظار وکړئ، زه دا 35 درته اوس واړم. زه دې هم ته راشم، دلته کې ګورئ زه دې ته لایک ورکړم نو ګورئ زه دې نه دغه شانتې کې بره راشم، دلته کې تاسو ته کوینز ته سوچ دی دا ما ته کوینز راکوي دغه شانتې کې. که سره زه په دې کې دغه شانتې کې لږ لاندې راشم نو په دې کې به تاسو ته کوین میلویږي. نو تاسو به دغه کوینز ګورئ چې کله تاسو دغه کوینز لکه دغه ویډیوګانې وکتئ نو دلته کې به تاسو ته کوینز میلاو شي، نو د دغې کوینزو به تاسو ته روپۍ درکړي. دا تاسو ته ګورئ تاسو دې ته نو تھینکس کنفرم. نو ګورئ په دې کې به زه لږې ویډیوګانې ګورم چې ما ته 1 روپۍ پوره شي نو بیا زه تاسو ته اټول ښایم. ګورئ ورته ریل طریقې سره که ویډیو اوږده شوه نو پلیز ریکویسټ درته کوم چې ویډیو به ګورئ پوره ګورئ، حتما بیا خپلو دوستانو سره هم شریکه کوئ، نور ښایسته معلوماتو لپاره به موږ سره اوسئ. ګورئ دې ځای کې کنفرم باندې زه کلیک کوم، اوس خپل پروفایل ته راځم. ګورئ دا تاسو ته ښکاري نو 34.6 روپۍ شي، دا تاسو ته ښکاري اوس 34.33.6 اوس لکه 33 روپۍ دا چې کوم دي د دې فیصدي سانتي وشوې نو دا چې کله 100 ته ورسیږي دغه 33 نو دا به ستاسو په مخامخه دا به 35 روپۍ شي. بالکل ریل طریقه ده. ګورئ دغه چې کوم دي دا روپیو ځای دی دا تاسو ته ښکاري او دا ستاسو کوینز دا تاسو ته ښکاري. نو ګورئ تاسو ته په دې کې تاسو دغه هغه وګورئ دا تاسو ته ښکاري دا 33% شوه دا روپۍ، دا چې 100 ته ورسیږي نو دلته کې به 35 جوړه شي نو بیا به ستاسو روپۍ چې کم دی دلته کې سټارټ شي. نو دغه شانتې کې لو یو منټ چې کم دی تاسو دغه ویډیوګانې ګورئ بیا راځئ دلته کې خپل پروفایل چیک کوئ. نو ډېرې اسانې طریقې سره تاسو او په دې کې نورې هم ډېرې زیاتې انوایټ هم خلکو ته کولی شئ. په دې کې ډېرې ښایسته او خوندورې اپشنې درکوي. په دې کې تاسو چې کم دی لکه ټاس جدا ولم دغه شانتې کې که چېرې زه په دې هغه باندې کلیک واخلم لکه څنګه چې ما په دې هغه بټن باندې کلیک واخیستلو نو ګورئ اوس به تاسو ته دلته کې دغه شانتې کې راځي دا تاسو ته ښکاري. نو اوس تاسو دلته کې په یو هغه بټن باندې کلیک واخلئ لو لکه څنګه چې ما په منځني بټن باندې کلیک واخیستلو نو ګیټ مور دلته کې تاسو دا لږ بره کوئ او دلته کې تاسو د دې مینز هغه وهئ. دلته کې چې کوم دي تاسو ته ګفټونه میلویږي او په دغه ګفټونو کې تاسو ته پیسې میلویږي. نو لکه څنګه چې ما ته دغلته کې 800 وروتې نو دا تاسو ته ښکاري همدغه شانتې کې به چې کوم دی کنګریجولیشن ایزي پیسه دا به تاسو ته راوځي. دا بیا کلوز کوئ بیا به بل چې کوم دی ګټئ نو دغې طریقې سره تاسو د دې څخه پیسې ګټلی شئ. ګورئ د دغې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه درته ښایم. نو په دې کې تاسو ډایرکټ خپل اکاونټ چې کوم دی دا ساین اپ کړئ. چې کله هم دا ساین اپ کړو نو بیا ستاسو دغه اپلیکیشن چې کوم دی ډایرکټ اسانه طریقې سره آن شو. اوس دلته کې راشه کروم ته، کروم سرچ کې ای ولیکه بیا پی بیا کې بیا ډبل ایم بیا ایس. ګورئ دا چې کله تاسو ولیکلو نو دا دې ولیکلو ډایرکټ به تاسو دلته کې راواړوي. دا هغه یو دویم اپلیکیشن دی. کله په سرچ کې صرف ارن سرچ کړئ، آنلاین ارنینګ صرف سرچ کړئ. دلته نه تاسو په انسټال نو کلیک کړئ، دلته کې لاندې راشئ، دلته کې به تاسو ته ډاونلوډ بټن درکړي چې دلته نه تاسو په خپل موبایل کې ډایرکټ ډاونلوډ کړئ. دغه د ډاونلوډ بټن ده د دې څخه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو بیا صرف په دې کې اکاونټ ساین اپ کړئ. نو که زما ویډیو خوښه شوې وي حتما خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. ګوره بیا هم درته وایم که چېرې ما تاسو ته دروغ ویلي زما اکاونټ انفالو کولی شئ. تر بلې ویډیو دلي والا فهمه.